سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا راتګ په حواله چې نن زه د کوم پروګرام خبره کومه، دا بیخي نوی پروګرام دی، یو هفته مخکې شروع شوی دی. د دې پروګرام نوم دی RNIP یا رورل ناردن امیګریشن پایلټ. دا د کاناډا یو صوبه د سسکچوان او په هغې کې یو ځای دی موس جا ورته وایي. دا د هغې کمیونټي پروګرام دی، لکه هغه ځای چې دی د هغه ځای کمیونټي چې کوم ده هغو ته کسان پکار وي، نو هغه امپلایر چې کوم وي د هغه ځای یا خلک چې اخلي په کار باندې، نو هغو ته حکومت اجازت ورکړي چې تاسو خلک راغوښتی شئ په یو خاص شعبو کې یا په خاص کیټګریز کې، نو هغه پرایورټي کیټګریز چې دي نو هغه په دې پروګرام کې شامل دي. په هغه به زه تفصیلي خبره کومه. بله خبره زه دا کومه چې دلته زما دا کوشش وي چې لکه څومره هم پروګرامونه دي، نوي دي که زاړه دي، خو په هغې کې تاسو هغې افیشل ویب سایټ ته یا هغې افیشل ویب پیج ته بوځم چې تاسو د هغه ځای نه د خپل کار بیا کولی شئ، یا څه پروسیجر دی، طریقې کار دی چې هغه ځای نه فالو کولی شئ. تاسو کو په یوټیوب باندې ویډیوګانې ګورئ، که هغه د انګلیش وي که د اردو، خو عموما په هغې کې داسې کوي چې دغه ویب سایټ ته تاسو نه بیایئ. که نه تاسو اوس هم وګورئ په دې پروګرام په حواله ویډیوز وګورئ. د هغې وجه دا چې د هغو کار دی چې تاسو کنفیوز کړي. تاسو کنفیوز کی هغه کسان یا خو په خپله کنسلټنټ یا ایجنټان یا د یو فرم دپاره کار کوي، نو د هغو کار دی چې لکه پروسس تا ته پوره نه ښیي، تاسو ته پوره نه ښیي، نو په هغې کې بیا چې کم مسلې، نو هغو دا غواړي چې یاره زموږ سره دیو کانټیکټ وکړي او موږ له خپل فیس راکړي او موږ بیا پوه کړو. زما داسې څه هیڅ قسمه مسله ماته نشته. زما دا کار دی چې تاسو ایجوکیټ کم، تاسو ته لار وښیم څومره چې زما په علم کې. د دې وجې نه زه دا کوشش کوم چې هر ویډیو کې تاسو ته ډیمو کومه شریکوم، نو هغه د افیشل ویب سایټ نه او بیا ول لینک ورکم او بیا ترو پراپر چینل تاسو تلی شئ، نو په خپل هغه کار کولی شئ. که نه تاسو ویډیوز کتی شئ، بهرحال زما دغه کار دی چې تاسو په صحیح لاره باندې ګایډ کم. نو د دې وجه نه تاسو لکه دا ویډیوز مه سکپ کوئ. په دې کې اکثر داسې خبرې بعضې وخت کې ماته په منځ کې رایادې شي یا نور څه خبرې چې هغه ستاسو دپاره ډېره مهمه او تاسو نه بیا هغه لار ورکه شي. بله دا ډیمو چې زه جوړوم، نو دا زه اول هغه ویب سایټ ټول وګورم چې په هغې کې کومې د کار خبرې دي، ځکه چې ویب سایټ کې بلا لینکس وي، بلا خبرې، نو تاسو پکې بیا ورک شئ، ځکه چې اول ځل زه ګورم نو زما نه په کوم لار خطا وي. نو بیا زه هغه پروګرام ترتیب کوم او ستاسو دپاره ډیمانسټریشن کوم چې ټول نه اسانه او نږدې یا په لنډو کومه لار کېږي چې هغه تاسو ته وښیم او تاسو بیا هلته تلی شئ او خپل دغه کولی شئ، خپل اپلیکیشن پروسس کولی شئ او خپل کار په خپله باندې کولی شئ او د چا ته هم حاجت نه پېښېږي. نو راځئ بیا د ډیمو له چې تاسو ته تفصیلي خبر وکړم چې دې پروګرام ته تاسو اپلای څنګه کولی شئ، کوم کیټګریز دي، که NOC به خپله څنګه ګورئ او بیا به جاب څنګه لټوئ. ښه ملګرو، دا دغه پایلټ پروګرام دی، دا تاسو کتی شئ، د هغو افیشل ویب پاڼه ده رورل اینډ ناردن امیګریشن پایلټ. دا پروګرام اصل کې د صوبې سسکچوان دی او د دې RNIP د پروګرام ته وایي او دا ځای نوم چې په کوم علاقه کې دا دی، کومه کمیونټي ده، هغې نوم دی موس جا. اوس راځم تاسو پوه کومه چې د دې طریقې کار څه دی. یو خو په دې کې پرایورټي اکوپیشنز دي، خپل اکوپیشنز دي، دا اول تاسو کتی شئ. نو دغه اکوپیشنز چې دي دغه پکې پرایورټي باندې دي، نو که په دې کې څوک وي نو د هغو ډېر زیات چانسز دي او پکار چې هغه ته اپلای وکړي. دا اوس تاسو ته کولاومه چې پرایورټي کم دي. سکل لیول 0 چې کم دي منیجر لیول باندې، نو په هغې کې لکه څه نشته. بیا که راشو پسې مونږه سکل لیول A، نو په هغې کې دا سپیشلیست فزیشن او جنرل پریکټیشنر ورته هم اپلای کولی شي. دغه شانتې سکل لیول B لکه بیا راشو نو دلته اوس تاسو کتی شئ چې ریټیل سیل سپروایزر، فوډ سروس سپروایزر، کوک دي پکې، الکتریشن دی، پلمبر دی، کنکریټ فینیشرز، فلور کورینګ انسټالرز او اټوموټیو سروسز ټیکنیشن، دا چې څوک ګاډي جوړوي هغه ټیکنیشن، ټرک اینډ بس میکینکس، دا مشینز میکینیکل ریپیرز، که نه څوک چې دا مشینان جوړوي، ټرکونه او دا ګاډي ماډي اټوموټیو ریپیر چې کوي. اګریکلچر سروس کانټریکټر، څوک چې دغه کانټریکټر اګریکلچر والا یا سپروایزر فارم سپروایزر، دا ټول په دې سکل لیول B کې دي. بیا که سی له موږ راشو نو په سی کې تاسو کتی شئ چې ہوم سپورټ ورکرز، هاوس کیپر، لکه په کور کې چې چا سره کار کوي، هاوس کیپر، دا چوکیداران وغیره، نور د دې خواوشا اکوپیشنز چې کوم دي. دغه شانتې ټرانسپورټ اینډ میکینیک، ټرانسپورټ هیوي اکوپمنټ اپریشن، که نه دا کم غټ غټ مشینان چې چلی، او مینټیننس اکوپیشنز دي په دې کې. جنرل فارم ورکر دي، کم چې عام پټو کې کار کوي هغه دي پکې. انډسټریل بوچرز، کم چې په دې کارخانو کې کار کوي. میټ کټر، غوښې مخې، پولټري په دې دغه کې، چرګانو په دې پریپیررز او ریلیټډ ورکس دا دي پکې. بیا ډي والا چې کوم دی نو په ډي کې پکې هم دي فوډ
کاونټر اټینډنټس کنه څوک چې لکه فود کاونټر کې اټینډنټ یا غدي دا ډي کیټګوري پکې هم ده دا کیټګوریز پکې دي دا تاسو بیا خپل رزومي په دې حواله دغه څنګه جوړولای شئ دا مخکې تاسو په یو دغه کې خولیو بیا به تاسو ته وایم چې لکه نو سی تاسو څنګه کته شي دا نو سی کوډ دی نو کله چې تاسو دغه ویب سټ لور شي په مخکې ما په دې ویډیو جوړ کړی دا خو دلته ما دا ویب سټ دلته تاسو سره اړولای تاسو چې نېشنل اکوپیشن کوډ باندې کنه لکه اوس مونږ کوک دا نمبر چې دی 6322 دی کوډ نمبر نو که دا مونږ ورکو دلته په دې دغه کې نېشنل اکوپیشن کې چې 6322 دلته ګوره نېشنل اکوپیشن سرچ مونږ کو نو په دوه طریقه کو جاب ټایټل مونږ ته معلوم یا ان او سی معلومه نو دلته اوس مونږ وایو چې مونږ ته ان او سی معلومه ده دا څه شی دلته دا کوک والا 6322 کنه نو دلته کوم مونږه سرچ بای ان او سی او 6322 مونږ ولیکو نو دا تاسو کته شي کوک راغی دا بیا موږ سرچ کو نو دا چې کله موږ سرچ کو نو ګوره که څوک کوکی کنه مثال په توګه نو هغه که تاسو خپل رزومي یا سی وی یا هر څه چې جوړوي نو په هغه کې به ټایټل دي لپاره بیا دا ورکو په دې کې به ورکوي چې یاره اپرنټس کوک دی ما یا سی کوک هم ډایټری کوک فرست کوک دا ټول ټایټل تاسو ورکولای شي بیا مین ډیوټیز دا غوسه دا ټول به تاسو ولیکئ چې دا کارونه مې هم کړی دي امپلایمنٹ ریکوایرمنٹ بیا څه دی چې سیکنډري سکول ګوره کم از کم 12 دی پاس کړی او چا سره د کار کړی لګ ډېر تجربه دا بیا تاسو کته شي دغه شان اډیشنل انفارمیشن کو نور څه ورکوي نو دا په دې حواله باندې لکه تاسو خپل ان او سی دا ټول په دې دغه کې کته شي چې ان او سی موږ خپل څنګه ګورو دا ټول کسان چې کم دی دا کم لیست چې دلته ورکړی دی یو ان او سی تاسو کته شي په هغه حساب باندې خپل جاب ټایټل ډسکرپشن او دا سيزونه معلومولای شي خانو دا ټول په دې کې سی بی سی او ډي کیټګریز والا پکې دي هاو ټو پارټیسپیټ نو په دې کې با پارټیسپیشن څنګه کولای شي په دې کې پارټیسپیشن دا ده چې ګورل ته دا لیکلي دي اپلیکانټس دا نور خبرې هم دي خو تاسو چې کوم کار خبره دا غدر ته خیمه چې دا ده چې آر یو آر فارن نېشنل لیوینګ آوټساید کینیډا دا تاسو کته شي که تاسو د بهر یې او کاناډا کې نو اوسېږئ نو تاسو د پروګرام ته الیجیبل یې فیډرل الیجیبিলিټي دا بیا نور طریقې کار چې دی هغه په دې کې دی دا تاسو بیا لوسته شي ځان له دغه شانته about the process چې دی نو پروسس چې دی امپلایرز خدا د امپلایر لپاره دی په دې کې بهر خاص دغه نشته بیا اپریشنل کنسیډریشن اډیشنل انفارمیشن خو په دې کې تاسو ګورئ نور نو په دې کې څه خاص خبره نشته دی چې په 2021 کې به دا موږ سٹارټ کوو یا په لیټ 2020 کې نو دا اوس سٹارټ شوی دا پروګرام څنګه وای وسوس شروع شو بیا چې کله په دې کې یو خاص خبره دا ده چې کله بیا تاسو دغه کوي دا جاب درته ملاو شي بیا اپلیکانټ چې کوم بار اوسېږي نو هغه بل لکه دا چې دی دا انټرویو به ورکوي ویډیو کانفرنس باندې دا تاسو دلته کته شي چې applicants who apply from outside Canada must be available for 15 to 30 minute video conference interview نو دا په دې کې لیکل دا دغه شانته وس د لرازو چې دغه سدي دا کمیونټي کرایټیریا څه ده لکه د دې لپاره کرایټیریا څه ده چې دغه اکوپیشنز کې څوک نو دا غو لپاره الیجیبিলিټي کرایټیریا بیا څه ده نو کو دا موږ دلته کولاو کو نو دلته تاسو کته شي چې اپلیکانټس امپلایر دا به پریدو خو دلته براشو موز جا کمیونټي کرایټیریا فار اپلیکانټس دلته چې اوس کوم خبره ده هغه مهمه ده چې تاسو به په اتاتیا پوینټس کې به کم از کم سلويخ پوینټس په پکاري یعنی 50% پوینټس په پکاري او دا ډیر آسان دي سګران خبره نه ده پاره کې دغه ده بل خبره ده چې لکه دغه ما وکړه خبر را نه رشوه حکم چې دا سی او ډي لیول والدي دا کسان دا کټګوري نو پاره کې آیډ سکور چې ده هغه دلته به تاسو کته شي هغه ول چې ده هغه 4 او 5 پکار دی دا تاسو وګورئ د minimum language requirements for each NOC category کنه نو کم چې په بی لیول کې ټیکنیشن دغه دین هغه له 5 پکار دی CLB 5 او CLB 5 د آیټس د 5 نه کمی او دغه شانته NOC C او D والا چې کوم دغه دی سیم سکل نه هغه له CLB 4 پکار دی نو کو دا د سره اوس موږ ګورو نو CLB 4 چې کوم دی دا ګوره د آیټس سره د موازنه ده نو CLB 4 چې کوم دی هغه په ریډینګ کې آیلټس کې ساده 3.5 پکار دی او په رائټینګ کې 4 او په لیسنینګ کې 4.5 سپیکینګ کې 4 دغه شان د 5 CLB چې دی هغه 4 5 5 او 5 پکار دی نو دا لکه ګران نه دا ډیر اسانه ده کوڅو کې کوي خو اوس راځم د خبره لبیا چې 44
دا 440 نمبر په کار دی پاته اتیو کنه ما څنګه خبره وکړه چې یو هاف ریسیوډ جاب افر ان او سی ما تاسو ته خو چې کوم پرایورټي دی هغه په ان او سی کې یا په کیټګریز کې وستاسو چې جاب افر وشي 15 نمبر دی ټیک شو دغه شانته بیا که تاسو سکور سی ال بی 5 هم چې هغه جوړیږي تقریبا 4 خوشا آیلټس نو 15 نمبر دا غشوي دا بیا کته شي تاسو ایجوکیشن نه کې ایجوکیشن تاسو بیچلر ډیګري همي سوال لسم همي نو پګ نمبر دلته دا درکې یا ماستر یا ډاکټرل ډیګري په ټولو باندې شان دغه شان ک کالج ډیګري نه سلور دا غي دي بیا راشه ورک ایکسپیرینس لانو کو په 15 کال کې تاسو 15 کال تجربه دا 15 کال کې نه خو تاسو 15 کال تجربه نو 15 نمبر دا غي دي بیا دغه شان سلور د پاره سلور او دا د لکه تاسو راشي بیا خا ورک ایکسپیرینس نشته دا به پاتې کو کنیکشن کمیونټي دام نشته دا بم پاتې کو عمر چې نو کو 18 to 34 نو پدې کې بیا تاسو اته نمبر تاسو له درکې او کو 35 to 50 نو بیا شپږ نمبر درکې ډرایوینګ لایسنس کو تاسو سره د خپل ملکی په کار تاسو جوړ کړئ هغه سګران نه څنګه جوړیږي تاسو زمانه خپته ده 15 نمبر بیا دا غي دي بیا لکه په دې کې غټه خبره چې دنو ریزیډنس دلته نه اوسېدلې دې ته ضرورت نشته نالج اف کمیونټي دلته نه پاتې بس دام نشته سپاوس په دې کې دا سپاوس تاسو ډېر غټ کردار ادا کوي سلوخ نمبر کې د چا لکه دلته اوس ماستر ډیګري نه یا بیچلر ډیګري نه کنه او هغه دلته 2 نمبر والی یا دغه چې د ایکسپیرینس کمی دلته یو نمبر 2 کم شي نو هغه دلته پوره کول شي دا یو ډېر ښه دغه د چانس ته دلته چې دا تاسو کته شي چې تاسو کور والا ک ټیسټ ورکول شي خو ډیره خده دا غیم بیا خبر نمبر دي ک فرض ک داتې مو باسو چې ټیسټ هم نشي ورکول نو بیا داسې تاسو کولای شئ چې دلته لکه کار نه دی کړی بس دغه هم تاجت نشته خو دلته تاسو دا وګورئ چې دلته خدا وایي چې جاب د کمیونټي ویلډ جاب افر او ته ملو شي لکه په دې کمیونټي کې کار هم نه دی کړی او دلته د جاب افر هم نه دی ملو شي د کمیونټي کې ویلډ جاب افر ویدن د کمیونټي ښه لکه کاسي وته ملاو شوی دا ک پرایورټي ان او سی کوته ملاو شوی دا یا دلته کار کړم دا درې وانه فرض کا نشته نو بیا تاسو کولای شئ چې لکه دلته دا غټ چانس ته پکې چې دا خبره چې دی کوي چې لکه په خپل ځای کې هم چې at least 15-60 hours of full time or part time work experience in the last 3 years in one of the NOC groups کنه نو کو په دې کې دا غي ایکسپیرینس نو هغه په کوم تاسو شاملولای شئ دغه ضروري نه ده چې لکه دا دلته او دغه چې د ما خیال چې 15-60 اور سورځي به جوړیږي او دغه شانته ک پارت ټایم ورک ایکسپیرینس د لاست 3 ایئرز فل خا دا کاسیم کړه نو 2 نمبر دی نو په دې کې تاسو بیا د سلور او 2 نمبر چې دي په هغه کې تاسو شاملول شي دغه ول جوړول شي چې یره د په دې سیس کې تجربه شته بهرال کدانې د چا واده نه او دغه نه هم څه مسله نشته خو دلته بیا لکه په دې دغه کې تاسو سلور سلويخ نمبر بهرال په دې کرایټیریا کې تاسو حقسته شي دغه څه ګران کار نه ده خو اوس راځو اپلیکانټس لکه اپلیکانټ چې کوم دینو دا اوس اپلای وسن کیږي اپلای به دا سې کیږي چې هاو ټو اپلای دا تاسو کته شي کریټ ا کینډیډیټ پروفایل تاسو به اول خپل انلاین پروفایل جوړ کړئ دا انلاین پروفایل چې کله تاسو جوړ کړئ نو په دې کې تاسو دغه کولای شئ دا لینګویج ټیسټ ریزلټ چې کوم تاسو په دې کې هغه خپل بیا مختلف آپشن یا به تاسو ډکوي نو دی وای چې لکه تاسو په کې لینګویج ټیسټ چې ورکړی دا غیر ریزلټ په کې لګولای شي کاپی اف یور کینیډین خدا کنيشته کریډنشل چې تاسو کمی کو هغه دغه کړي دلته چې کوم د ایجنسیانو مات په ویډیو کې مخکې خولو کاغه اسسمنت شي نه دا غیر کریډنشل په کې تاسو لګولای شي دا غیر نه علاوه ریزومي ګوره ریزومي چې دا کنه نو دا ډیر امپورټنت ته په دی باندې بم چرته خبرې کوم تاسو سره چې ریزومي او کور لیټر انتهایی مهم دی په دې کې چې لکه تاسو به د کینیډین سټایل ریزومي یا کور لیټر څنګه جوړوي نو دا سيزونه په دې کې په ریزومي کې دا سيزونه اوس لیکلي چې کم از کم دا خبرې چې دا په غیر ریزومي کې تاسو شاملي ریفرنس په کې شاملي او کم کار یو کړی دی او نور کم دغه ریکوایرمنت بیا دا نور خبرې چې کوم دي بیا دا خو بهرال بیا ورستو خبرې دي خانو تاسو به د ټول نمخ کې چې دی لکه دغه جوړ کړئ دا کریټ ا کینډیډیټ پروفایل کنه دا تاسو کله دلته براشي انلاین کریټ ا کینډیډیټ پروفایل دا تاسو کته شي دلته دا پروفایل به جوړ کړئ نو بیا دلته د دیو په دې ویب سټ باندې چې کوم دغه دی دا جاب سرچ دا تاسو کته شي ګوره وس لانګ هال ټرک ډرایور د لپاره دا جاب دی
دا که تاسو وګورئ نو دا ټول معلومات په هغې حواله باندې دي او دا موس جا ګوره دا لوکیشن همیشه د خبرې ته باید ساتئ چې موس جا یا سسکچوان ځکه چې دا دغه کمیونټي والا پروګرام دی پایلټ پروګرام دی ټیک شو دی اوس وایي چې ان او سی دې څه دی ان او سی ده سیمی سکلډ ورکر دپاره دی او ټرک ډرایور دی او تنخواه به دغه چې دی نو $24.6 پر اور ده او جاب ډسکرپشن به دا دی څنګه چې ما وایي په ان او سی کې به بیا ځان له ولیکئ جاب کوالیفیکیشن څه دی دغه شانتې دا ټول اپلای بیا په دې باندې تاسو اپلای کولی شئ خو چې کله دغه جوړ کړئ ځان له دا پروفایل کریټ کوي که نه دا خو د دې هغه شو د دې نه علاوه خو بیا تاسو ګورئ نو په دې کې دا نور چې کوم دي جاب تاسو کتی شئ د اپلیکنټس غالبا په دې خانه کې چې دې له زه راشم how to apply که په دې کې دي مومنټ بیا تاسو که دې له راشئ how to participate priority application پارټیسیپیټ نه دا اپلیکنټس په دې کې دا خو خبره ما تاسو ته وکړې څنګه پارټیسیپیشن کوئ دا تما خولې آوټ سایډ کاناډا که نه دلته که تاسو بیا راشئ نو دا تاسو کتی شئ جاب ویکنسیز یعنې د دیو دا خپل جاب ویکنسیز چې کله دا مونږ کلیک کو جاب اپارچونټیز نو دا لکه تاسو چې کله دغه کریټ کړئ خپل پروفایل نو د دیو دا خپل جاب اپارچونټي کرنټ اپارچونټیز کوم چې ته ما وښول بیا به دې له راځئ یې سسکچوان جاب ډاټ سی ای که نه نو دا چې کله تاسو کولاو کوئ نو په دې کې ګوره دا ټول دي خو په دې نورو له به تاسو نه ځئ ستاسو کار چې دی ویو بای ریجن نو دلته چې اوس موږ وګورو دا موز جا دا به تاسو کلیک کوئ او دلته چې دی دا اوس چې دی وایي چې 270 جابس چې دی هغه اویلیبل دي که نه امپلایر لوکیشن ګوره دا ټول موس جا والا په دې کې به دا څه پکې 12 لخ هم دي خو موس جا والا دي تقریبا ټول نو دې ته به ګورئ چې موس جا والی یو دغه به کلیک کوئ او هغو ته به بیا په هغې دغه باندې خپله ریزومي کور لیټر او دا څیزونه لیږئ نو دا ډیره په اسانه بیا تاسو دا جاب سرچ کولی شئ په دې باندې نو دغه ټوله طریقه کار و او زه به د دې لینک هلته هم ورکمه خو لکه دا څیزونه چې دي دې باندې به تاسو فوکس شئ ځکه چې په دې دغه کې نور هم ډېرې خبرې نو هغه خبرو سره ستاسو فلحال کار نشته خو تاسو به څنګه چې ته ما طریقه وښوه نو په هغه طریقې باندې به عمل وکړئ ملګرو ډېر مو تاسو وکته تاسو پوه شوي چې لکه ګران کار نه دی پاته اتیاو کې 40 نمبر اخیستل دي او په هغې کې مختلف کیټګریز دي چې لکه په کم کې تاسو خپلې نمبرې زیاتولی شئ او بیا سپاوس وي نو په هغې کې تاسو څنګه سرټیفیکیټ یا ایکسپیرینس پیدا کولی شئ دغه هم ګران کار نه دی بیا جاب آفر چې کوم دی یا جاب لټول چې دي د هغې درته هم ما ځایونه وښول ډېر ملګري داسې وایي چې موږ ته جواب نه راځي نو ټیک ده اکثر ګراني تاسو په مخه اپلای کوئ مختلف پروګرامونو دپاره مختلف کیټګریز دي او سی ایل بی سکور چې دی یا ایډ سکور چې دی هغه په کوم دومره زیات نه دی په دې کې مهمه خبره دا ده چې لکه تاسو خپله سی وي څنګه جوړوه کور لیټر څنګه جوړیږي ګوره دلته یو خپله کرایټیریا ده د کنیډین سټایل چې کوم ریزومي ده یا کور لیټر دی نو په هغې کې څه څه څیزونه پکار دي هغه تاسو آنلاین هم لټولی شئ او زه به کوشش کوم چې یو ډیمو تاسو سره یا یو ویډیو په هغې هم شریکه کړم چې څنګه ریزومي تاسو خپله جوړولی شئ او کور لیټر ولې ضروري دی د څه دپاره ضروري دی دا دواړه څیزونه ډېر ضروري دي ځکه چې په دې کې به تاسو هغه پوینټس هایلایټ کوئ کوم چې هلته په جاب ډسکرپشن کې لکه اوس تاسو یو جاب ډسکرپشن دی جاب ټایټل دی بیا جاب ډسکرپشن دی چې هغه پوینټس کوم چې هغو دغه کړي دا هایلایټ کړي نو پکاره چې هغه پکې تاسو هایلایټ کړئ هغه پکې خامخا نو په هغې بیس باندې تاسو خپل ریزومي او کور لیټر جوړولی شئ او بیا مختلف دغه ته چې دی نو په ویب سایټ ته تاسو اپلای کولی شئ هیله ده چې تاسو به د دې ویډیو نه هم مستفید شوي را روان چې څومره پروګرامونه راځي زما دا کوشش ده چې تاسو سره وخت په وخت دا ویډیوز شریکوم او تاسو کولی شئ چې په دغه طریقه اپلای وکئ او ځان له مستقبل جوړ کئ د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان